ملا هیبت الله د نړیوالو فشارونو ته سر نه ټیټوي. کندهار کې بیا 9 کسانو ته په محضر کې سزا ورکړل شوې ده. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ له طالبانو غواړي چې په محضر کې سزاوي ودروي، خو ښکاري چې طالبان یې کیسه کې نه دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په کندهار ولایت کې 9 کسانو ته د بیلابیلو جرمونو په تور په محضر کې د تعزیري سزا خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو حکومت له حاکمیته د څه باندې 1 کال په تېرېدو سره دا لومړی ځل دی چې طالب چارواکي په کندهار ولایت کې د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سه شنبه د جنوري په 18 د مرغومي په 28 په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې پر یادو کسانو نن سه شنبه د کندهار ښار سټیډیوم کې د لواطت او غلا په تور په محضر کې تعزیري سزا تطبیق شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه تعزیري سزا پر مهال د ولایت په کچه د لوړپوړو طالب چارواکو ترڅنګ ګڼو عامو خلکو هم ګډون کړی و. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوو عکسونو کې لیدل کېږي چې سلګونه کسان هم ورته راغونډ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سترې محکمې تر دې مخکې په هلمند، فراه، تخار، لوګر، کابل، بدخشان، پروان، روزګان، جوزجان، پکتیا، پکتیکا، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو کې هم سلګونه کسانو ته د بیلابیلو جرمونو په تور تعزیري سزا او د 1 تن د قصاص خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تعزیري سزا تطبیق په ټولنه کې د جنایي جرمونو کمیدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.